څومره موریانې به ځانونه خپل بچو ته وهي، څومره لاشونه به په ځمکه پښتنو ته وړي. او اخر کار دا چې ګیلمن وزیر شهید شو. ګیلمن وزیر ځان سره بلا ګیلې ویوړې. ګیلمن وزیر د ځان سره د پښتون وطن درد او فکر ویوړو. ګیلمن بلا ګیلې د پښتنو د پاره چې د هغه په زړه کې وي هغه ځان سره ویوړې. هغه بلا فکرونه او غمونه ځان سره یوړو کم چې د هغه په زړه کې و. د پښتنو غمخور د پښتنو د پاره چې ټول مرمنډې ترلې وهلې دي، هغه ګیلمن نن شهید شو. هغه ګیلمن د جنازې د استقبال لپاره، هغه ګیلمن د جنازې د استقبال لپاره ځای په ځای په خیبر پښتونخوا کې قافلې راووتې. تسکرین باندې تاسو لیدی شئ چې ځای په ځای پېښور، مردان، صوابۍ او داسې د مختلفو نوښار او داسې چې څومره په خیبر پښتونخوا کې دا موټروی راغلې ده د اسلام آباد نه، نو دغه قافلې ځای په ځای راوتې دي. او د ګیلمن وزیر د جنازې چې کوم دی د هغه د جسد چې کوم دی نو استقبال یې کړی دی. د دې نه دا خبره ثابتېږي چې بلا پښتانه په دغه سړي باندې مین وو. د دې نه دا ثابتېږي چې دغه پښتانه په دغه ګیلمن وزیر باندې پاک مړه وو. د دې نه دا خبره ثابتېږي چې د دغه پښتنو د دغه سړي سره مینه وه. خو زه دلته خفه په دې یم چې د دغه سړي چې کوم دی نو د دغه ګیلمن وزیر چې دا یو ډېر ښه شاعر او یو ډېر ښه انسان و، زما سره صرف یو ملاقات شوی و، یو مرکه مې ترې ریکارډ کړی و. موږ له ډېره زیاته مینه راکړې وه. خو زه خفه په دې یم چې د هغه بچي دي واړه، دوی لوڼه دي او دوی زامن دي. هغه بچي به د خپل پلار انتظار کوي، هغه سپین سرې مور به د خپل زوی انتظار کوي، هغه کورودانه به د خپل خاون انتظار کوي. خو نن به د هغه د چې کوم دی د هغه جسد د هغه مړ وجود به د هغې مخې له ځي. والله چې ډېر د غم ورځ ده، ډېره د درد او د فکر او د تکلیف ورځ ده. نن چې څومره پښتانه په دې ورځ خفه دي، زما په خیال چې دا یو د تاریخ یوه توره ورځ که موږ دې ته ووایو نو دا به ما بده نه ویلي. د ګیلمن وزیر په مرګ باندې موږ ټول پښتانه خفه یو. دغه مرګ د ګیلمن وزیر نه دی بلکې دا د پښتنو مرګ دی. بلکې دا به دا ووایم چې د پښتنو سره څومره لاشونه به په ځمکه پښتنو ته وړي. زه که هر څومره ما سره الفاظ، ما سره هغه لفظونه نشته چې زه د ګیلمن وزیر دپاره بیان کړم. خو دا به ووایم چې هغه الله پاک یو ډېره لویه درجه ورکړه. موږ بې هنره پښتنو سره بلا شهیدان او ژوندون د پښتون څه دی مکمله جنازه. د پښتنو ژوند څه دی. زه به دا خبره وکړم چې الله پاک دې د هغه مور او پلار له د هغه بچو له صبر ورکړي. یار دا ګوره قسم دی دا ډېره ګرانه صحنه ده. دا یو ډېره د غم او د فکر او د تکلیف او د زړه شلونکې واقعه ده. یار دا درد به دا پښتانه څنګه زغمي، یار دا غم به دا زموږ پښتانه څنګه برداشت کوي. زموږ نه ډېر د کار خلک لاړه، یار ډېر د کار پښتانه د دې دنیا نه لاړه. زه وایم چې بس په دنیا کې سم پاتې دي. یار دا غم او دا درد به د ګیلمن وزیر کورودانه، د ګیلمن وزیر بچي، د ګیلمن وزیر مور بیبي څنګه برداشت کوي. یار دعا به کوو چې الله پاک ولا صبر او تحمل ورکړي. دعا به کوو چې الله پاک په جنت کې اعلی مقام ورکړي. لوی خدای نه د ګیلمن وزیر دپاره، دغه د مور، دغه د بچو، دغه د کورودانې دپاره د الله پاک نه د زړه صبر غواړو چې الله پاک ولا صبر ورکړي. یار ګرانه ده یار دا د دې موږ تاسو قسم دی سوچ هم نشو کولی. ځمکه هغه سوځي چې پرې اور بلیږي. روغ خلک همیشه د بیمارو ته مجبور وي. موږ ټیک ته موږ په درد کې یو، موږ په غم کې یو. خو ګوره یو خبره ته کومه چې د ټولو نه لوی غم چې کوم دی د چا چې د زړه دنیا ورانه شوې ده هغه د ګیلمن وزیر کور دی. پاک رب دی وبخي. یار دعا به ورته کوو الله پاک دی وبخي. څومره چې د هغه مینوال دي، څومره چې د هغه فیملی ممبر دي، څومره چې د هغه چې څوک یې هم پیژني، ټولو ته دعا کوو یار چې الله پاک له د زړه صبر ورکړي. الله پاک دی ولا په جنت کې اعلی مقام ورکړي. شهید دی او چې شهید دی نو لازمي به جنت ته ځي. نو بس دا به کېدله یار، دا به کېدله. بس رب دی وبخي او الله پاک دی باقي ټولو پښتنو له صبر ورکړي. ډېره مهرباني آباد اوسئ. دعا کوو ته دعاګانې ورته لازمي کوئ وروره. ډېره مهرباني.